قافله روانه شو حضور مبارک وته وی ذا ابي سفيان مبارک دي شه ابي سفيان داسې روان شو کنه بس مبارک وته ګوري نو دسترګونه وه کې روانه شو ودا عجیب پیغمبر دی ما رسول زلونه کړی دي ټول عمر کافران خو ما را پار کړی دي دغه پاره او زه ما کوم په جړه جړه روان دي اباس وته وی ابي سفيان ولې جاړي وته وی قربان چې دا حضور دی غلامه کې څومره خوندي سبحان الله دا صحابه کو دا روان دي دا څخه کولې ناری لګي کاش خدایا چې دا ناری ما دي صحابه سره د مخ کې نه لګولې سبحان الله دا خوش قسمتو دا خوش قسمتو راځي جی بلار چتلو خاموش لو نا ایک تاسو ته وایم چې هغه مبارک پیغمبر پاک په مسجد روان دي یو ناره لګای ذکر سره روان دي د الله ذکر کوي فتح مکی تا ذاکرین هم خوشاله شي چې کم کس د الله نوم په خوله نالي نو نن پسې اخلي ځکه پیغمبر پاک روان دي او صحابه کرام یو اواز سره وایي الله اکبر بیا وایي الله اکبر بیا وایي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر دا الفاظ بیوی یو شان بیوی او چې یو شان بیوی نو د صحابو دا مجمع دا آواز به یو غر بلتا تم بل بلتا آغا آواز به بیا په حضور او صحابو راغی ای های های لگ درد اخلاص داسې دا آواز به پیراغی دوباره نو ته ناشنا خوان بیو که سرور کونین مبارک عباس کاکا جان ته وی دی خوراشه وی قربان سوی وی دا ابي سفيان د دې محفل نو باسا صحابه نو باسا وی کم خوا وی بره بوزه پاګه ډیره کې کینه و چې زما د دې عاشقانو لګه تماشو کی دمه د عاشقان لګوي دي بره خو یوا هذا بس وتوي بسفيان رضا ويسكي حضور مبارك وي خډيره خدا او خای قافله لاندې روانه ده او ابي سفيان دا غر سر تبرو خيجو او شکلت لو دي الله دا ذکر کو ابي سفيان ورته جړل وي قربان مين من نورم سیوا شو وتوي پیغمبر پاک ته ویا چې لګ نورم سه عنایاتو صدقه کا صدوارات څوک سوکا حضور سلام لراغی بی قربان نبی سفیان لگزیری ورکا لگ دا خوشحالی چی لخنور هم خوشحالی شی نور سواری کلمه وی و کلمه می وطوی مسلمان شی وی نصیب خیر دی لگ مہربانیو کی سرور کونین مبارک اعلان کی صحابہ خاموش تو صحابہ خاموش ورتوی د مکی معظمی بخار بداخل خبردار ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شلو کلمه ویلا پمکه معظمه کی د کور دی ک کافران رالو د په دروازه کی فنا واغستا د دی مخ د وجب کافرانو تغگ نه کوي آی های ابی سفیان وی دا پکلاو بدا خو بیل زیری را لراک دا خو بیل خوشخبری را لا سرور کونین مبارک اعلان کی صحابه کرامو مکی معظمی تا گوری زی خوپام کوئے گوری دا زما وطن دی کزا پیدا شوی با کزا پیدا شوی با خو ما سره کافرانو ډیر ظلمونه کړي دي چې زه د وطن ته مجبوره کړم زما صحابه مجبوره کړه همون د مکی معظمین په حیرت باندې مجبوره کړو لاړو کد سرور کونین مبارک د مدینی منوری د جانان اخلاق تو ګوري صحابه ته کد کافرانو واړو واړو مسلمانان مخل رال اے صحابه کرام تر بپاغي باندې نوچته زنان مخل رال مخبت اړه او کد ابو سفیان په کور کې چا فنا واغستاغه ته بمغه نه کوي او بیا ورته صحابه کرامو چې کوم انسان بیت الله شریف دا
او قربان خانه کعبه مبارکی تران نوتلو نو د مدینی منوری جانان مبارک ہوئے سرور کونین مدینی منوری جانان مبارک ہوئے وی قربان اگا کسانو تبم غغن کوئے سرور کونین مدینی منوری جانان محمد رسول اللہ اے زب خوشحالی کے معلم خوشحالی کی لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رات علی وقت را رسوے حضور دا نوم پلک پاتا بلے واللہ چڑے میں خوشحال آئی او یقین لرم چید مدینی جانان براتا انشاءاللہ دیر دعاگانی پخبر روزہ مبارک انشاءاللہ میں تو گوری دا ادب الفاما تو گوری سرور کونین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ تعلیم ورک صحابولا و تو ایک قربان دے رکھا دا سبا دے کسان نالا ابی سفیان مخ کی منڈکا چمخ کی منڈکا کافرانو توی کافرانو خبردار شے جنگ نچے کولے یو ندی دو ندی سر ندی تو سر لسر نیشے سر ندی دا سرا شو گورے دا سبحان اللہ یو سرے کم زیدو اخیری سرے کم سبحان اللہ سبحان اللہ پیادہ را گلی دی دا اللہ پر ذکر را گلی 480 کلومیٹر پیادے دا حضور سر خواقی ہوا دیتا عشق ہوئی دیتا محبت ہوئی میں تو سگو رہی سرور کونین مبارک ابی سفیان ہدایت بیانے کافران ہوتا وی حضور مبارک وی چھ سگ زما کور تراغی وی غاق وطا مکوی راغی ورطا وی چھ خون تا خوار چولی منگو وی ما دا حضور دا غلامے کڑے پرے حلقہ تو مسلمان شوی آوی ختم مسلمان خواہ بل داروی ما شمالو تا بغر نکوی نبی ہدایت بیان زنانو تا بغر نکوی کہ کم کس حرم تا دنن راغی نو غق ورطا مکوی نو دیوالتا وی بدن یو خواب نزوی ولی اینن بدا خدای دی کورتا لڑ شپری دا پیر دی کوٹی مبارکی تا بنیز دیشو بیت اللہ شریف تا خدای دا طول مرگنی سر زمان بوزا چا شیمینی خدای دی بوزی چا که دلد اخلاص ہوئی اغیدی خدای خما خواب بوزی چا که خوا دی خوا خدای دی غیم بوزی خیر دی که چا خلچ بلکل چپتا اغیدی خدای بوزی خیر دی زمانه که چاہتا خیری نرازی افسوس خبر داد زیم خیر کلا خو بے خلی خدای خوب وزی کنا زمون کار دلاسه دی کنا پا دلاسه پا کار بکو کنا کدا سر دجی پا محبت بانی زخل کو بانی دا اللہ نوم علم زکر دا اللہ نوم چی دے دا محبت نوم چرے پا محبت والا دیر خوان کئی نو میں تو گورے ابی سفیان چیدہ خبریوں کی سرور کونین مبارک پا ہدایتو بانے کافرانو توری موریو غرزولی چیدہ دی مقابلہ خوری شاک رانا دا مدینی جانان پا باب السلام دروازہ بانے حرم پاک تورنا نو اگا وقت که حضور مبارک دا زمانه سلور دروازه وی دا باب السلام دروازه پا که مشهور دروازه دا چی دا صفا مروه دی مروه نا چی کما بحر دا کما دروازه دا دیتا باب السلام وی دا مرگری چی کم تری دی اگی تا پتہ لگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ننتا سو بختور سادات و تذکری منکو سیدان و خدای منگر آولی زمین دا دامان بابایش مبارکت و رشید بابایش بدا سیدان و دیر قدر کو دون قدر بے کو کنا یزلو سرز گاڑی کی ناسو پلین کوش کی اگا وقی ما سر گاڑی مارے سو پروگرام بابایش مو اگا مخ کی ناستو ناگا نیو سید ولارو بس اگا چیوینی دونو بس پلین کوش و تاو دری شاتا و خطا بس اگا کٹری ورطا ویو درے گا وی ولی ویزل لیکن دا شاتا خیلیم اگا سید تاوی تا بیربانیو که برا مخی کینا اگا توی بابا یہ ما گناہگار زکو امیما اگا توی حضرت بزنوری خبر پریدا چه سیبرا کشو اللہ زمرا کشو ہمیں واللہ دی سلی کی خوصا چل لی سیب دی نرستو لڑا نو بزن دی نرستو لڑا میں دی کی خوصا چل لی زم سیب سا ما بابا یہ مبارک توی چی حضرت تاسو ولی دی کستا زی پریخ سٹ پریخ ما توی قاری سیب تا تا پتا نشتا میں نکانا وی دا دا مدینی دا جانال دا خاندان دا دی سید دی سید دی سید
ما ورته وی ګوره جي تاسو معمر یې سپین ږیري یې ما ته وی ټیک ته خو زه نشم برداشت کولی بس د سید نه مخکې نشم کېناستی ما له حیا راځي د حضور د خاندان د حیا راځي ما ته ګوره جي حضور مبارک باب السلام دروازه باندې ورننوته خدایا هغه ورځ به کلی چې د جمعې دا ملګري را سره به باب السلام دروازه حرم پاک ته ننوځي په اخلاص امین وایه که لکه د الله د رضا دپاره ووایه ټکټونه هم خدای سره زما د غیبي خزانو نه برابر زما خو پاسپورټ جوړ دی خدای ستاسو د پاسپورټ هم برابر کړي ستاسو د بچو دی خدای پاسپورټ هم برابر کړي په مال نه ده الله در باندې سره زما د خزانو یو تعرض کړه امین وایه که نه چې د بچو د کچو د نسلونو تر نسلونو پورې خدای پرېمه ده ټول هم خدای بوزه خاندانونو باندې سره د خدای په خزانو کې هېڅ کمی نشته ما ته ګورئ حضور مبارک بیت الله شریف ته دننه شه چې دننه شه د ابراهیم علیه السلام په نوم منسوب بت پروت دی د اسماعیل علیه السلام نومونه پې لیکلي دي مبارک په ډېر احترام راکوز که وی دا څونه ظالمان دي زما بابا جان ته هم د بت نوم ورکړی دی اسماعیل علیه السلام نوم بت یې راکوز که بوتان 360 پراته دي 360 عصا ورسره وه په هغه عصا کې غټه مخوکه وه د اوسپنې بت پې په خېټه وه جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا چې خېټې له بېګرز ورکا او خېټه به اوس پړدې شو جواهرات او لالونه به هیلي به ترې راغورځېدې حضور صلوات والسلام مبارک صحابو ته وی بوتانه خوا کوي ان شاء الله اگر وزراله چې خدای پاک مون بیت الله شریف ته په خوشاله راوست یو بوت مخامخ پروت دی لک بیدار شي جی شیر خدا د سرور کونین وی راشه دا بوت لک بره دی راکوزیگا وی حضرت څنګه بیا راکوزو خو ډېر بره دی وی زما په اوږو باندې ودرېږه د مدینې منورې جانان ته وی قربان زه دونه بېادبه یم چې ستا اوږو مبارکو ته به اوس خېږي به حضور علیه السلام ورته وی ګوره چې زه درته ویم بیا ادب دی که نه چې زه درته ویم بیا ادب دی راوخېږه وی نه قربان تاسو زما په اوږو باندې ودرېږئ تاسو زما په اوږو ودرېږئ سرور کونین ورته وی ته شیر خدا پهلوان یې خو د نبي د بدن طاقت نشي برداشت کولی نبي له خدای کوم شان او طاقت ورکړی دی رتبه کمال سرور کونین تو چا خبره ورته وکړه مبارک داسې دغه شوي قربان ډېر هغه شیر خدا مبارک یا امام حسن مبارک په دې اوږو د پاسه دی یا امام حسین په دې اوږو دی او یا شیر خدا خدایا سونا مبارک قدمونه دي د اهل بیتو نن سبا تاسو باندې دغه منحوس خبرې اورېدلي چې د پیغمبر ابي لهب وي د حضور خاندان دی ویم تله نشه ستا په خبرو شه تله نشه ستا په خبرو شه دا سادات دا دي د حضور اوږو ته ختلي دي حضور مبارک په سجده پروت دی امام حسن امام حسین ورته په شا د پاسه ناست دي د سجده خلک الله ته کوي جبریل علیه السلام راغی وی د الله محبوب سجده لږه اوږده کا وی ولې وی حسنین کریمین درته په شا ده سجده اوږده کا یو صحابي راغی چې داسې وکتل وي څه د اشنا سورلین موندلې ده د حضور شا موندلې ده نوشي ورته شاته ختلې حضور مبارک چې سجده ختمه کوي صحابي ټیک د سورلین مزیداره خو سواریان هم څه ناشنا دي سواریان هم پې ناشنا دي که نه سبحان الله امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک حسنین کریمین حسن دا شیر خدا مبارک دا حضور السلام گوتا و خط بیدار شیجی نگور بعضی وقت سڑی پو گود ریگی آگا کستوی ترا پاسا پا مزم مزود ریگا و سبا مدریگم شیر خدا چکل و رخت کنا نه پیغمبر ادری دلی دی نه شیر خدا ملانے گا کردی دا بوتی رو گردو سر اعلان دی که صحابہ و تاوی وی دا اللہ بندہ تو خلانو نیگم نقشوی هم ندری دی وی دا اللہ بندگانو زچ کله د مدینی د جانانو گوتا ورو ختمه وی زمان پریدا وی زمان سر عرشی برین سر لگی دا
حضور د شان نه خلا دا خلا بل کمال میولید الله وتخول چې د نبی دا شان خلق نور مې نه کړ چې د نبی کم شان دی د نبی کم شان دی بوتی را ورزو بوتان صفا شو